په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې ولې؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت نشي پیژندلی چې نړیواله ټولنه په دې اړه پریکړه ونه کړي. منصور احمد خان وویل فکر کوم تر کومه ځایه چې له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري دا داسې موضوع ده چې د افغانستان ګاونډیان کوم وخت په دې اړه راټولیږي او مشورې پرې کوي. کله چې په سیمه او نړیواله ټولنه کې د رسمیت پیژندلو په هکله همغږي وي حاله ممکنه ده. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان سفیر منصور احمد خان زیاته کړه د دې لپاره چې په افغانستان کې بې ثباتۍ چې له 45 کلونو راهیسې دوام لري پای ته ورسیږي. د افغانانو او د سیمې د سیاسي لوبغاړو او همداراز د نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا هڅې باید په افغانستان کې د سیاسي قوتونو ترمنځ له ډیالوګ سره ملګري وي. خو له دې ډول ډیالوګ پرته ناممکنه ده چې دوامداره سوله، حکومت او سیاسي چوکاټ چې ټول شموله وي او د ښځو د حقونو او د کار زده کړو د حق په ګډون بشري حقونه تضمین کړي رامنځته شي. د پاکستان سفیر چې د ځینو په باور د انګریز وایسګرانو اوکتونه کوي د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بې اساسه وبلله او ویل که په افغانستان کې ثبات نه وي پاکستان هم زیان کوي. که په افغانستان کې دایمي ثبات وي د پاکستان په ګټه دی. فکر کوم دا به بې ځایه ادعاوې وي چې موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهو. د په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شوی دی. د ځینو کتونکو په باور پاکستان ډیر لیواله دی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت واکمن وي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت نشي پیژندلی، خو د هغه افغانستان د ستونزو لپاره اسلام آباد ته مراجعه کوي او امتیاز ورکوي. د افغانستان د حکومت په رسمیت نه پیژندل کېدل د دولت په حیث د افغانستان موجودیت له سوال سره مخامخوي او له دې طریقه پاکستان ته لاره هواریږي چې افغانستان د خپلو قبایلو سیمو په شان په ایجنسو بدل کړي، په تدریج کې په خپل شناختي کارتونو وویشي او هغه کسان ځانونه بختور وګڼي چې پاکستاني شناختي کارت ترلاسه کړی دی. د دوی په وینا پاکستان د طالبانو په منځ کې د یو شمیر عناصرو په وسیله داسې شرایط رامنځته کوي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلی. دویم خبر، طالبانو کابل کې یو ځوان وژلی او یو خبریال یې ډبولی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د صفر کېدو ادعا کړې، دغې ډلې په کابل کې د طالبانو تلاشۍ ته د نه ودرېدو په تور د یو ځوان وژلی او بل یې سخت ډبولی دی. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي ویلي چې دغه ځوان یې جنګیالیو د کابل ښار په قوایي مرکز سیمه کې ودراوه خو نه دی درېدلی. د هغه په وینا طالب جنګیالیو پر دغه ځوان چې فیصل نومېده ډزې کړي چې په ترڅ کې هغه لومړی ټپي شوی او بیا په روغتون کې مړ شوی دی. بل لور ته د کابل ټایمز ورځپاڼې خبریال اسد کاشفي د کابل په سیلو سیمه کې طالبان سخت ډبولی دی. د دغه خبریال د ډبولو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغان خبریالانو د نوموړي خبریال د ټپي شوي وجود عکسونه خپاره کړي او ورسره یې د طالبانو دغه چلند یې غندلی دی. د تان د پرونیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې 11 تنه نور هم د مختلفو پیښو له کبله وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي وو. په دې کې د کندهار واده د یو کاروان هغه 2 وژل شوي او 3 ټپي شوي هم شامل چې د طالبانو تلاشۍ ته د نه ودرېدو په تور دوی جنګیالي پرې ډزې کړي دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.